السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. په نننۍ ویډیو کې به دا درته وښیم چې څنګه تاسو په خپل هارډ ډیسک باندې پاسورډ سیټ کولی او ریموو کولی شئ. یعنی هارډ ډیسک ته یو پاسورډ ورکوئ. یو خو تاسو کمپیوټر ته دا ګوره، تاسو هر کمپیوټر خپل پاسورډ لري. د دې نه بغیر تاسو خپل هارډ ډیسک ته څنګه پاسورډ ورکولی شئ. یعنې مثال تاسو په سفر باندې ځئ، مثال د دې امکان شته ده شاید ستاسو کمپیوټر تاسو نه ورک شي یا بل څه باندې وشي، نو څوک ستاسو ډیټا ته لاسرسی نشي لرلی. یا هم نن سبا د پاسورډ خو ډېر زر خلک یې ماتولی، ستاسو وینډوز ته داخلېدلی شي، ډېرې طریقې شته دي. نو څنګه خپل هارډ ډیسک ته پاسورډ ورکولی شي چې خپل کوم شخصي کوم ډیټا چې د هغه پروټیکټ یعنې وساتو، څوک ورته لاسرسی ونه لري. نو دې لپاره راځو لومړی به کله چې تاسو خپل کمپیوټر خلاص کړ، د هغه نه وروسته به F2 پریس کړئ او سیټ اپ ته به راسئ. دلته سیټینګ ته چې کله راغله زه به وایي سیټینګ ته، دلته چې کله راغلاست د هغه نه وروسته به تاسو راسئ و سیکیورټي ته. کله چې سیکیورټي ته راغلاست د هغه نه وروسته به راسئ تاسو لاندې سیټ اپ سیټ HDD پاسورډ، یعنی خپل په هارډ ډیسک باندې څنګه پاسورډ لګولی شئ. کله چې دې اپشن ته راغلاست د هغه نه وروسته به تاسو انټر پریس کړئ. کله چې مو انټر پریس کړ نو تاسو به خپل پاسورډ ورکړئ. مثال زه ورکوم یو پاسورډ، دا پاسورډ ما ورکړ، بیا انټر پریس کوم. کله چې مې انټر پریس کړئ نو دا پاسورډ به تاسو کنفرم کړئ، بیا پریس کوم، خپل پاسورډ مې انټر کړئ، د هغه نه وروسته بیا انټر وهم. کله چې مې انټر پریس کړ نو دی اوس ماته وایي چینج او بین سیوډ، یعنی دا پاسورډ څنګه سو سیو سو. بس بیا به انټر پریس کړئ، څنګه سو کنټینیو سو. راځم اوس ایگزیټ بټن کلیک کوم، یس چینج مې سیو کړله. کله چې کمپیوټر خلاص شي د هغه نه وروسته به لومړی تاسو نه څه غواړي، خپل د هارډ ډیسک پاسورډ به تاسو نه غواړي. زه پاسورډ ورکوم، پاسورډ مې ورکړ. اوس کمپیوټر خلاص و، د هغه نه وروسته چې کله خلاص و بیا تاسو نه کمپیوټر ته چې تاسو کوم پاسورډ ورکړی د هغه به تاسو نه غواړي. کله چې کمپیوټر خلاص و د هغه نه وروسته به تاسو نه د PC د کمپیوټر چې کوم خپل پاسورډ د هغه به تاسو نه غواړي. اوس هم غواړم دوستانو بیرته دا پاسورډ زه ریموو کړم، نو راځم خپل کمپیوټر خلاصوم. د هغه نه وروسته به ولاړ شم سیټ اپ ته، یعنې بایوس سیټینګ ته به ولاړ شم، F2 به پریس کړم. هغه نه وروسته چې کله راغلم بیا به لاړ شم سیکیورټي ته. کله سیکیورټي ته راغلم دلته به بیا راسم سیټ HDD پاسورډ، انټر به کلیک کړم. د هغه نه وروسته انټر کرنټ پاسورډ، زه به کرنټ پاسورډ چې کوم یو ما مخکې ورکړی وي هغه به انټر کړم. د هغه انټر کېدو نه وروسته به انټر پریس کړم. د هغه نه وروسته نیو پاسورډ ما نه غواړي، نیو پاسورډ به زه نه ورکوم، انټر او انټر به پریس کړم. کله چې مې دا پریس کړئ نو چینجز سیو شوله، نو کنټینیو به کړم. کله چې مې کنټینیو کړئ نو رابسم بیرته به ایگزیټ شم، ایگزیټ شم انټر پریس کوم، یس انټر مې پریس کړم. کله چې مو کمپیوټر خلاص شي نو ما نه به هغه د هارډ ډیسک چې کوم پاسورډ وي هغه نه غواړي. مخکې چې کمپیوټر خلاص شو نو بیا یې رانه د هارډ ډیسک پاسورډ غوښتل، نو اوس هغه بیرته ختم شو. دوستانو که چېرته ویډیو خوښه شوې چینل سر سبسکرایب کړئ. د کمپیوټر په اړه باندې د نورو ویډیو لپاره هم چینل ته وګورئ، چینل خامخا سر سبسکرایب کړئ او ویډیو ته سره لایک کړئ او څه مشکل وي